بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او د رخصتۍ ورځې مو د خپلې درنیو کورنۍ سره په خیر تېرې کړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ نننۍ زده کړه د ریاضي مضمون د لومړي ټولګي ده. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ مخکې هم ویلي وو چې په مخکینی زده کړه کې د ریاضي مضمون تاسو ته مو د ښوونځي د ښوونکي د ټولګي د ښوونځي د چاپېریالو د بعضې موقعیتونو در پیژندنه وکړه. هیله ده چې تاسو هغې نه څه زده کړي وي، لکه موږ څه په هغې زده کړه کې موږ څه ویلي وو، لکه که موقعیتونه پورته، ښکته، ښي، چپ، منځ، دا موقعیتونه موږ ویلي وو چې تاسو کله په خیر خپلو ښوونځیو ته لاړ شئ چې د دې موقعیتونو په پیژندنه کې څه ستونزه ونه لرئ. ښه ګرانو زده کوونکو، انشاءالله چې تاسو دا ټول پیژندلي چې ښوونځی چې شته وایي د علم، زده کړې او روزنې ځای ته څه وایي؟ ښوونځی. ډېر ښه. ګرانو زده کوونکو، نن خپل لومړی لوست د لومړي فصل د ریاضي د مضمون د خیر سره پیل کوو. ګرانو زده کوونکو، نننۍ زده کړه زموږ چې څه دی، څه باید یاد کړو؟ په حساب کې چې څه موږ حسابوو هغه اول څه باید وپېژنو؟ عددونه. ډېر ښه. کوم عدد نه باید شروع کړو؟ لومړی عدد څه دی؟ آفرین. تاسو خپله هم پوهیږئ چې لومړی موږ باید چې د یو عدد وپېژنو. ګرانو زده کوونکو، یو عدد په حساب کې عددونه تل موږ د یو عدد نه پیلوو چې یو په حروفو باندې په دې رقم لیکل کیږي، لکه یا، واو، یو، چې تاسو به انشاءالله حروف هم وپېژنئ زر تر زره. او خپله یو عدد په دې شکل دی. ګرانو زده کوونکو، اوس تاسو خپل کتابونه راواخلئ، د کتاب اوومې پاڼې ته ولاړ شئ، اوومه پاڼه بیده کړئ چې یو ځای سره ووایو. ګرانو زده کوونکو، دا هم ستاسو د کتاب اوومه پاڼه، لومړی فصل، لومړی لوست چې څه دی؟ د یو عدد. یو عدد څه معنی؟ یعنې په دې انځور کې د کتاب د دې پاڼه کې تاسو ګورئ چې په هر یو انځور کې موږ یو شی لرو. کله چې هر یو شی تاق وي، یعنی بل چې ورسره خوا کې نه وي، هغه څه دی؟ یو دی. لکه زما په لاس کې یو قلم دی. ډېر ښه. دا وګورئ، په دې انځور کې موږ یو ماشوم لرو، یو کوچنی ماشوم دی. دلته یوه ګوته، دلته آفرین یو دانه اس. دلته څو دانې قلمونه دي؟ یو دانه قلم. دلته مونږ یو کارغه یا یو مرغۍ لرو، څو دانې کارغان دي؟ یو دانه دی. آفرین. که دلته مونږ ګورو یو وړوکی خرګوش دی چې دا هم یو دانه دی. دلته یوه وړه پیشو ده. دلته هم تاسو ګورئ چې دې کې یو انځور دی چې دې کې یو بابا یا یو د سړي عکس دی چې دا هم د یو نفر عکس دی. او دې کې موږ یو ګیلاس شیدې لرو چې دا هم د څه دی؟ یو ګیلاس شیدې دي، یعنی دې سره بل ګیلاس نشته، یو دانه دی. موږ ځان ته نشو کولی چې پر دې شیانو باندې یو وپېژنو. هر شی چې تاسو ګورئ، لکه تاسو خپل د مکتب بکس لرئ، هغه څه دی؟ یو دانه دی. د مکتب یو بکس دی. هر شی چې تاسو په کور کې ګورئ، کولی شئ چې هغې نه حساب شروع کړئ، لکه ستاسو قلم، لکه ستاسو کتابچه، لکه د کور نور شیان، لکه ګیلاس، لکه هر څه چې ګورئ تاسو کولی شئ چې د عددونو شمیرل په هغې کې شروع کړئ. لکه ما سره بعضې شیان دي، تاسو ته به یې در وښیم. ما سره دا وګورئ، څو دانې دي؟ آفرین. دا یو دانه توپ دی. ډېر ښه ګرانو. اوس مونږ بل څه لرو؟ دلته څو ګوتې دي؟ یوه ګوته جیګه ده. آفرین. لکه اسانه طریقه د عددونو شمیرل موږ کولی شو چې د خپل د ګوتو څخه پیل کړو، لکه دې ځینه داسې.
که موږ څو لاسونه لرو 2 لاسونه دي خو شمیرل موږ کولی شو چې د خپلو ګوتو نه هم شروع کړو ډېر ښه نور څه لرو لکه مثلا ما سره دلته چې دی څو دانې مارکر دی 1 دانه مارکر دی ډېر ښه ګرانو زده کوونکو ما سره 1 دانه مارکر دی دلته ما سره نور هم څه شته دا څو دانې قینچي دي 1 دانه خو ګرانو زده کوونکو تاسو به دا لاس کې نه اخلئ تاسو کوچنیان هستئ داسې نه چې خدای وکړه په دې باندې خوږ شئ راځئ چې یو څه نور شروع کړو وګورو چې د یو عدد خو وپېژنده چې یو عدد په دې شکل دی خو د یو عدد لیکنه په څه رقم ده راځئ چې د یو عدد لیکل یو ځای سره وګورو ګرانو زده کوونکو تاسو د یو عدد ولیده چې دا چې دی په دې شکل دی یو عدد داسې لیکل کیږي اوس ګورو چې یو عدد نور موږ څه رقم لیکلی شو د دې اسانه طریقه څه رقم ده چې موږ وکړی شو چې د یو عدد ولیکو ګرانو زده کوونکو دلته تاسو د یو عدد شکل ګورئ او په منځ کې هم تاسو څه نښې ګورئ ګرانو که تاسو د یو عدد لیکلو کې کله ستونزه لرئ نو تاسو کولی شئ چې حول په خپله کتابچه کې څه وکړئ نښې کیږدئ نښې کیږدئ پس له هغې کولی شئ چې دا نښې سره یو ځای کړئ او هر عدد چې تاسو غواړئ د هغې شکل جوړ شي ګرانو زده کوونکو تاسو اوس خپلې کتابچې راواخلئ خپل پنسلونه راواخلئ ځکه چې تاسو د لومړی ټولګي زده کوونکي یاستئ باید چې سره کار وکئ پنسل سره آفرین خپل پنسل پاکونه ځان سره کیدئ که چیرته کومه غلطي کیږي که چیرته ستاسو لیکنه ستاسو په زړه نه وي کولی شئ چې ډېر په اسانه یې پاکئ آفرین راځئ چې اوس د یو عدد دلته ولیکو چې دا څه رقم لیکل کیږي دلته دا نښې سره یو ځای کوو چې موږ ته د یو عدد شکل جوړ شي آفرین دلته مو نښې سره یو ځای کړئ دلته د یو عدد شکل جوړ شو راځئ چې په دویم پړاو کې سره وګورو چې د یو عدد نور څه رقم لیکل کیږي ګرانو زده کوونکو دلته تاسو د یو عدد لیکنې ډیره اسانه طریقه تاسو ته ښودلې تاسو ډیر په اسانه کولی شئ چې د یو عدد دلته نښې دي دلته هم اشارې لري چې څه رقم شروع کوئ کوم ځای نه شروع کوئ څه رقم بیرته راشئ لکه دلته تاسو ګورئ چې یوه غټه نښه ده دلته تاسو دلته چې یو لیکل شوي یعنی تاسو کولی شئ چې دې نه شروع وکئ یعنی همدغې ځای نه تاسو کولی شئ چې د پاس طرف ته اشاره ده پاس لاړ شئ بیرته دلته ګورئ چې دا نښه لاندې راغلې یعنی چې دې پاس نه باید چې تاسو لاندې راشئ او هر هغه نښه چې تاسو سره یو ځای کئ یا یو بل سره دا نښې اړیکې ونیسي تاسو ته د یو عدد جوړیږي ښه ګرانو اوس راسئ زه پوهیږم چې تاسو هم د یو عدد ډېر په اسانه لیکلي راځئ چې نورې هم لږ کار کو سره وګورو چې د یو عدد نور څه رقم لیکلی شو که په هغه مخکینۍ طریقه چې اول پاسئ بیا لاندې نشئ کولی دا هم یو اسانه طریقه ده چې صرف یو اوږد او راست او سیده خط وباسئ دلته موږ څو مایان لرو آفرین یو دانه مهی دی کنه دلته موږ یو ویلو چې تل یو شی په انځور کې باید یو شی اوس دلته هم تاسو یوه نښه لرئ تاسو ډېر په اسانه کولی شئ چې دې نښې نه لاندې راشئ دا نښې سره یو ځای کړئ او تاسو ته د یو عدد درکړي پاس نه لاندې یو ځینې شروع کوئ لاندې راځئ یو عدد دلته څلور نورم دي راځئ تاسو یې راسره هم ولیکئ آفرین یو چې دلته ټولې نښې ښودل شوي که نه تاسو یې هم ګورئ یو او یو ښه ګرانو اوس تاسو ته
غواړم چې د نښې ایښودو طریقه در وښیم چې څنګه کولی شئ چې نښې کیږدئ. ګرانو زده کوونکو تاسو ته ویلي چې دا ډیر په اسانه طریقه تاسو کولی شئ چې یو ولیکئ. یو پاس نه شروع لاندې راشئ. که بیا هم ستونزمنه یې ما تاسو ته د نښې ایښودو مشوره درکړه. نښې څنګه ایښودل کیږي؟ ډیر ساده. څو ټکي کیږدئ، دې باندې خط کش کړئ. آفرین. ټکي کیږدئ ما سره یو ځای. آفرین. نښې ډیر ښه. اوس انشاءالله چې تاسو هیڅ مشکل نه لرئ. ښه ګرانو زده کوونکو، د یو لیکنه او لوستم زده کړل. اوس چې شی کوو، تاسو باید خپلو کتابچو کې یوه صفحه د یو عدد ولیکئ. هر څومره چې تاسو ډیر ولیکئ هغومره زر یادولی شئ او هغومره ختم ډیر ښه کیږي. ځکه تاسو په لومړي ټولګي کې یاستئ او دا ستاسو د سبقونو پیل دی، ځکه تاسو باید لږ ډیر کوشش وکئ او په کورونو کې یاستئ. دا رخصتي تاسو ته ډیره ښه موقع ده چې تاسو نور هم کار وکئ. راځئ چې ستاسو د کتاب 8مې پاڼې ته ولاړ شو. دلته تاسو د یو عدد مشق او تمرین هم لرئ. دلته بیا تاسو انځورونه لرئ. کولی شئ چې دې کې وګورئ چې څه رقم تاسو لیکلی شئ. ګورئ دلته موږ یو قلم لرو، دلته یو لمر دی، دلته یو شکل دی، یو ګیلاس شیدې، یو قلف، یو مرغۍ. دلته څو مڼې دي؟ آفرین. شاباس. اوس تاسو پوهیږئ. څو ګلان؟ آفرین. توپونه؟ یا آفرین. دا شاباس. یو څو میان؟ ډیر ښه. اوس پوه شوم چې تاسو په خپلو سبقونو باندې پوه شوئ او تاسو څه باید وکړئ نور. دلته ستاسو کورنۍ دنده هم لیکل شوې ده. تاسو کولی شئ چې نښې ایښودل شوي دي. له اول نه خپل پنسلونه راواخلئ او په دې نښو باندې یو خط کش کړئ. دلته هم نښې دي. 4 نښې لرو او دلته 4 خانې لرو. یعنی تاسو کولی شئ چې دلته ډیر په اسانه یو عدد ولیکئ. که بیا هم نشئ لیکلی، څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم ویلې چې څه نښې کیږدئ، بیا هغې باندې خپل پنسل سره په کلاره یو خط کش کړئ چې تاسو به ډیر په اسانه وکړی شئ چې د یو عدد ولیکئ. ښه ګرانو زده کوونکو، دا وه زموږ نننۍ زده کړه. انشاءالله چې تاسو دې نه څه اخیستي، څه زده کړي. خپلې کورنۍ دندې مه هېروئ. انشاءالله تاسو سره د یو نوي عدد نوي زده کړې سره بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. انشاءالله چې خپل درسونه او دې رخصتیانو نه ډېره ښه استفاده وکړئ. ښه ورځ ولرئ. په مخه مو ښه شه. خوشحاله اوسئ.